السلام علیکم قدرمنو خویندو ورونو، هیله مند یم چې ټول روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ اوسئ. قدرمنو خویندو ورونو، زه نن یو ځل بیا ستاسې په درانه خدمت کې حاضر یم د یوې نوې موضوع سره. خدای دې وکړي چې دغه موضوع ستاسې د خوښې وړ وګرځي، یو څه ترې زده کړئ او په خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده وکړئ. نو راځو قدرمنو خویندو ورونو خپلې موضوع ته، او دغه موضوع ده د لیبنسمیټل یا د خوراکي توکو په باره کې یا د خوراکي شیانو په باره کې. قدرمنو خویندو ورونو، لیبنسمیټل وایي خوراکي توکي یا خوراکي شیانو ته. په لاندنۍ برخه کې موږ سره لیکل شوي دي قدرمنو خویندو ورونو، das Brot وایي ډوډۍ ته. der Käse وایي پنیر ته. قدرمنو خویندو ورونو، das Ei وایي هګۍ ته. die Milch وایي قدرمنو خویندو ورونو شیدې ته یا شودو ته. der Joghurt وایي مستو ته یا مستې ته. das Obst وایي قدرمنو خویندو ورونو میوې ته. die Ananas وایي اناناس ته. der Obstsaft وایي قدرمنو خویندو ورونو د میوې اوبه یا میوې جوس ته. die Banane وایي کیلې ته. der Apfel وایي قدرمنو خویندو ورونو مڼې ته. die Apfelsine وایي قدرمنو خویندو ورونو مالټې ته. die Erdbeere وایي قدرمنو خویندو ورونو ځمکني توت ته. die Birne وایي ناک ته. das Gemüse یعنی سابه. die Tomate وایي رومي ته. die Kartoffel وایي کچالو ته. die Gurke وایي بادرنګ ته. die Zwiebel وایي پیاز ته. der Knoblauch وایي هوږې ته. der Blumenkohl وایي ګلپي ته. die Aubergine وایي بانجو ته. die Möhre وایي ګازرې ته. der Spinat وایي پالک ته یا پالک. قدرمنو خویندو ورونو، دا اوس زموږ د نن ورځې درس. هیله مند یم چې درس مو خوښ شوی وي. قدرمنو خویندو ورونو، که چېرته مو دغه درس خوښ شوی وي نو ویډیو لایک کړئ، شیر یې کړئ، او که چېرې تاسې پوښتنې لرئ نو موږ ته یې په کمنټ کې پرېږدئ. موږ به انشاءالله تعالی ستاسې پوښتنو ته ځوابونه وایو. په هر ځای چې اوسئ خوښ او خوشحاله اوسئ. الله مو مل شه.